أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. دی مخکاتونو که اللہ رب العالمین ادب بیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او هر یو سامع د قرآن کریم ته چې د یو کار په باره کې اراده وکړي انشاءالله ورسره ذکر کوه. د اصحاب کهف توقیت هم الله رب العالمین بیان کو چې څومره وخت دوی په دې غار کې ایسار شوي وو. الله وایي 309 کاله. اوس دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي. اے خلکو الله رب العالمین د دوی په دې وخت باندې ښه عالم دی. الله د دې خلکو دا حال خلیدلو الله ته ښه خبر دی. ګوره الله په دې خپلو اختیاراتو کې چا لره ګوره اختیار او واک نه ورکوي چې تاسو دا مخلوق او د اصحاب کهف د الله تعالی سره شریکوئ. الله وایي دا زما سره شریکان نشي کېدلی. رد شرک به الله تعالی کوي. قل الله توتوا چې الله تعالی چې دی اعلم ډېر ښه پوهه دی بما لبثوا له په هغه څه باندې چې دوی سار شولو په دې غار کې. کوم وخت چې دوی په دې غار کې تیر کړ الله تعالی وایي زه په هغې باندې ښه عالم یم. څونه وخت تیر کړی دی، څومره ورځې دي او څومره سکندونه دي، څومره لحظات دي، په دې ټولو باندې الله وایي زه عالم. له خاص دی الله د فارا غیب السماوات والارض هغه څه دی چې پټ دی په اسمانونو او په دې ځمکه کې. غیب معنی د انسان د علم نه هغه پټ دی. خواص خمسو نه هغه پټ دی. بالکل انسان هغه نشي کشف کولی په لاسونو باندې، سترګو باندې، غوږونو باندې. د الله رب العالمین د پاره داسې پټ پټ څیزونه الله په دې پټو څیزونو باندې معالم دی. که اسمانونو کې دی او که په دې ځمکه کې دی. ابصر به واسمع خلیدونکی دی دغه الله تعالی او ښه اورېدونکی دی. اصحاب کهف دغه الله تعالی خلیدل. الله رب العالمین ښه اورېدونکی دی، د دوی حالات هم اوري. او اے یهود او نصارا تاسو چې کومې خبرې بیانوئ د دوی په باره کې هغه هم الله تعالی اوري. ما لهم من دونه نشته دی د دې خلکو دپاره من دونه سوا د دغه الله تعالی نه من ولي څوک دوست. اے خلکو د الله نه سوا ستاسو بل دوست نشته دی. ګوره بل حاجت روا نشته دی. ګوره بل مشکل کشا نشته سوا دغه الله تعالی نه. ګوره ولا یشرک فی حکمه احدا او شریک نشي جوړېدلی د دغه الله تعالی سره فی حکمه په اختیاراتو د دغه الله تعالی کې احدا هیڅوک. حکم نه مراد اختیارات کونیه دي. الله رب العالمین د دې کون او د دې ټولو مخلوقاتو اختیار چاله نه دی ورکړی. ګوره بلکې د دې ټولو مخلوقاتو اختیار د الله سره دی. چاله عزت او چاته ذلت ورکوي. بعض انسانان الله تعالی پیدا کوي او بعض مړه کوي، بعض ښکته کوي او بعض پورته کوي، بعض خلکو رزق فراخ کوي او د بعض خلکو رزق الله تعالی تنګوي. دا اختیارات الله تعالی چاته نه دی ورکړي. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالْوَلَتُ آغا چه وحی کېدلی شي تا ته من کتاب ربک د کتاب در ربستانا. اے پیغمبره وَاتْلُ وَالْوَلَ منه په طریقه د دعوت باندې دا قرآن کریم د خلکو ته بیان کا. یا وَاتْلُ وَالْوَلَ علی طریقة العبادة عبادت په طریقه باندې دا قرآن کریم الولا
ځکه د قرآن کریم لوستل دا بعینه عبادت ته تلاوت کول. ما هغه څه ولولا اوحی الیکا چې وحی کېدلی شي تا ته من کتاب ربک د کتاب د رب ستانه. دا خو تا ته د رب العالمین کتاب راځي که نه، دا لوله په دې خلکو باندې دعوت یې کوه بیانوې، یا دا لوله په طریقه د عبادت او تلاوت باندې. لا مبدل لکلماته نشته بدلیدل د کلمو د رب ستا. الله کلمات لا بدلیدل نشته. ګوره کلمات نه مراد د الله رب العالمین هغه فیصلې دي چې الله تقدیر کې ځان سره لیکلي دي. الله کوم فیصله کړي تقدیرا هغه نه بدلیږي. ولن تجد من دونه ملتحدا او من دبنه کې ته من دونه سوا د الله تعالی نه ملتحدا زید فناهي چې دا خلق په هغې کې ځان دپاره فنایي حاصله کړي، د الله نه پکې پټ شي، داسې زیاته ګوره نشي مونده کولی.